السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناست دی. یو نفر رالی لمونځ یې وکړي، لمانځه بعد یې دعا وکړله اللهم اغفر لي وارحمني، الله ما ته بخښه وکړه، رحم راباندې وکړه. بس ولاړ شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تلوار دې وکړي، ای لمونځ کوونکي تلوار دې وکړي، کوم چې لمونځ وکړي بیا کښېنه، حمد الله جل جلاله ووایه او بیا په ما باندې درود شریف ووایه، بیا دعا وکړه. او دغه رنګه وایي یو صحابي لمونځ کاوه، لمانځه بعد یې حمد الله جل جلاله ووایه او درود شریف پر محمد صلی الله علیه وسلم ووایه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې غږ کړله، ول دعا کوه، هر څه چې غواړې الله یې در قبلوي، ای لمونځ کوونکي هر څه چې غواړې الله یې درکوي. رقم 1 صفحه 3 القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. دا کتاب دی د درود متعلق جوړ شوی. نو که غواړي چې دعای مستجابې وګرځېږي، نو بیا کوشش وکړي د دعا مخکې حمد ووایست، درود ووایست، بیا دعا وکړي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې ډېر درود شریف ووایو. په ډېر درود شریف سره محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اضافه کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت که په موږ کې راشي، الله جل جلاله به رحم و کرم را باندې وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره محبت کول پر موږ فرض دی او زموږ ګټه ده ورپکښې. نو دی شی چې هم زموږ ګټه ده هم عبادت، نو دا کڅونه خوند دی. ځکه په درود شریف باندې هغه مقام ته رسېدلی سو چې په ډېرو شیانو نه سو رسېدلی. صحابه کرامو محبت درلودی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. طلحه بن برا رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینة المنورې ته رالی، پر اوښه سپور دی. دغه طلحه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښه باندې ځان موشي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم پښې ورمچي ويقبل قدميه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښه ځان موشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې ورمچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته دغه صحابي څه وایي؟ یا رسول الله مرني بما احببت لا اعصي لك امرا، ما ته امر وکړه د هر کار زه ستا نافرماني نه کوم، ته ما ته امر وکړه. فضحك لذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل، ځکه دی ځوان و په دې وخت کې کشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولور ستا پلار مړ کا، کافر دی، ایمان نه دی راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ورسه پلار دې مړ کړ. دی په خوشحالۍ را وګرځېدی، وځي پلار وژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک را وغوښتی، دلته راسه، پلار چې مړ نه کې، انی لم ابعث بقطیعة رحم، زه الله نه یم نبي کړی په دې سره چې زه وصله رحمي قطع کړم، بلکې الله په وصله رحمي سره امر کړی یم. پلار کارمار لره. نو څه وخت بعد، کلونه بعد، هر څه وخت بعد چې طلحه رضی الله تعالی عنه مریض شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته راغلی، ژمی یخ وریاد شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې ځي د طلحه رضی الله تعالی عنه کورنۍ قریبانو و ښځې ته وایي، وایي زه چې دی وینم مرګ ورته را روان دی، نو کوم وخت چې دی مړ شو ما را خبر کړي، زه به د جنازې لمونځ ورکړم، زه به ورته راسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رارې شو، د بني سالم بن عوف یو کلی دی یا یو منطقه ده یا هر ځای چې دی،
دغه ته لا نه دی را رسېدلی. دغه وفات شو طلحه رضی الله تعالی عنه. دلته شپه راغله، یخ دی. نو دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راوځي، طلحه رضی الله تعالی عنه هم په ځان سر خلاص دی چې زمرم و خپلو قریبانو ته څه وایي، ولکه ما چې زه مړ سم ما شخ کې والحقونه بربي، ما خپل رب ته وسپارئ، ولا تدعو رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ما را بولي، هغه ته تکلیف ما ورکوي، فإني أخاف عليه اليهود أن يصاب بسببه. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را غواړي، یخ دی، باران دی او توره شپه ده، زه چې مړ سم ما شخ کوي، الله ته مې وسپارئ. دینې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یهودي مشکل پیش کړي. تاسو فکر وکړئ محترمینو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما خبر کی راځم جنازه به وکم، خدای و خپل اهل ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا غواړي تکلیف ورته پیش نسی. نو کوم سار رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خبر شو، بیا رالی ولې مزنه را طلب ولا ما نه درته ول چې ما را وغواړي. هغه کورنۍ ورته وای چې یا رسول الله خذول ما را واړي، پر دغه ډیر ټینګش کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه راولي، مشکل ورته پیش نسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وقبر ته ودرېدی، پس فوق الناس معه، انسانان صحابه کرام ورسره ودرېدل، جنازې لمنځ یې ورکړې او لاس یې پورته کړي، وقل اللهم الق طلحة تزحك إليه ويزحك إليك. یا رب طلحه ستا سره ملاقات کړه چې ته ورته خاندي او دی هم درته خاندي. نو دا د طلحه رضی الله تعالی عنه محبت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغلی، دی په اوښه باندې ځان مش پښو یې مچي، او یا رسول الله ما امر کړه چې ته راته وایې هغه به زه کوم. دا د محبت مقام و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر ته لاس پورته کوي، و یا رب طلحه درلی ستا سره ملاقات کېږي، دی در سره ملاقات کړه چې ته هم ورته خاندې، دی هم درته خاندي. چې رب الجلیل یو چا ته وخاندي، د هغه انسان بیا کوم مقام دی. نو موږ څه صحبت نسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راباد پیړۍ وروسته زو کړي یو، خو د محبت چانس به له ګوته نه باسو. الله جل جلاله دې موږ و محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مزین او ښایسته وګرځي، او الله جل جلاله دې محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره نصیب کړي، او الله جل جلاله دې د فضایل درود بیانونه چې موږ کوو، چې کوم انسانان په درود باندې مشغوله کېږي، کوم انسانان د درود سره عادت جوړي، الله جل جلاله دې ماته د دې خدمت بدله محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړي، مجاورت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې الله را نصیب کړي. الحمدلله د الله سره زیمه، دا مې د ژوند یو ارمان و چې ډېر خدمت وکړم، خو سږ کال د ښې شپې په ختم کې چې کوم درود شریف زموږ په وجه باندې یعنې په ختم کې وویل سو، تر یو کرب اوښتي دي، او کوم کتاب چې په ځای درود ما جوړ کړی و هغه 1441 تلاوت شوی دی. قرآن شریف 1002 واره، کلمه شریفه هم په کروڑو ده، کروڑا شریفه هم دغه ډول واخه 18 لکه واره کروڑا شریفه ویل شوی ده. 200 لکه واره درو اتیا لکه 15,950 واره کلمات شریفه تلاوت شوی ده. دا ختمونه چې موږ کوو الله جل جلاله دې قبول کړي، او الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک
د مجاورت سبب وګرځي. نو د جمعې مبارک شپه د محترمینو درود شریف ډېر وایاست. الله دې تاسو زموږ سره په شیرین ایمان باندې ونازوي. الله دې زموږ تاسو آخره خاتمه پر ایمان کې. الله دې زما څخه دا د درود شریف او د نورو اذکارو بیانونه چې مو کړي دي خلک مو په مصروفه کړي دي، الله دې راڅخه قبول کړي. د پرون مې یو چا ته ویل ما زه چې طالب وم نه به مې دا فکر کاوه ما چې دې خدمت یې کړی وای دا علم دې داسې شنلی وای دا علم نافع دعا ما ډېره کوله اللهم ارزقني علما نافعه. نو بیا مې یو وخت یو کلیوال خوب لیدی مولوي صاحب دا سپېره دښتې په دې کې یو سپین نرمره روانې که ګرځېدې ارام ارامه ته په یو سره به یې پور کې سپورې دا مخ په سیټ کې سپین کالي دي سورت یاسین تلاوت کوه. دا کم پسونه ورمه چې ګرځي دا په دا سترګو باندې را کنټرولوي چې دی یوې خوا ته ولاړ شي ته خالي ورته وګورې باره دی بېرته را وګرځېږي. ما ته دستي تعبیر ورکړي ما د الله جل جلاله به زما علم پراخ کړي. نو الحمدلله چې لمر راخېږي لمر لوېږي څه هېوادونه دي که اسلامي دي که کفري دي اواز مو ورورسېدی. کاشکې چې زما یې څه ژبې زده وای د انګریزي و دا نورې بلاوې دا اردو بلا ولې مې زده وای دا فارسي مې سمه زده وای نو باره به مې د خدمت نور هم پسې ښه نورو خلکو ته هم رسېدلی وای. خو خیر خو په دا ګوډو پښتو کې هم بیا د لله الحمد چې پر دېرش کورنۍ مو مسلمانان کړل شاګردان مو دغه ته اماده کړل چې خلکو ته دعوت اسلام ورکړي. نو الله دې راڅخه قبول کړي. الله دې بدله د الله جل جلاله د حبیب همسایګلوي را نصیب کړي. او دا ما بار بار ویلي هم دي اوس هم درته وایم کوم چې زموږ متحدقین دي شاګردان مو دي مخلصین مو دي الله دې هغه ټول زموږ په ثوابو کې را شریکان کړي او کوم چې الله موږ ته څه پر راکړي هغه دې الله دې ته هم ورکړي. الله دې دې هم را سره شریکان کړي په دې اجر او په ثواب کې. صفحه لسمة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب